سلام وخت مو بخیر. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. د افغانستان د موتای ملي لوبډلې سید روح الله موسوي په تایلند کې د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې خپل سیالانو ته په ماته ورکولو سره د سپینو زرو مډال وګټه. د هېواد د موتای فدراسیون نړیوال ریفري علي ظفر عاطفي وایي ښاغلي موسوي د قزاقستان، سویډني او روسي سیالانو ته په ماته ورکولو سره د اسرائیلي سیال ته په ماته ورکولو سره د دې سیالیو د سپینو زرو مډال وګټه. د تایلند د نړیوال جام سیالۍ له تېر اونۍ راهیسې د افغانستان د دریو استازو په ګډون د څه باندې 100 هېوادونو په ګډون پیل شوي دي. د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې په چین کې د پارا اولمپیک لوبو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټیم د اسیا د پارا اولمپیک د ملتونو جام سیالیو کې د پرله پسې 15 لوبو په ګټلو سره په چین کې د پارا اولمپیک لوبو ته لار پیدا کړه. د اسیا د پارا اولمپیک کلب کولیفای اوس مهال په تایلند کې د 9 آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د هېواد د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې د کویټ، هانګ کانګ، فیلیپین، چین او متحده عربي اماراتو ملي ټیمونو ته ماته ورکړې ده. د کندوز ولایت په مرکزی ورزشي لوبغالي کې د کندوز ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست او د کورش فدراسیون په همغږۍ د کورش یو ورځنۍ سیالۍ د 148 ښځینونکو 4 جوړې ترمنځ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست مسؤلینو، دولتي ادارو استازو، ورزشکارانو او سلګونو ورزشکارانو ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د ترسره کېدو موخه د یاد ولایت د خلکو لپاره د سالم تفریح او همدارنګه د بېلابېلو قومونو ترمنځ د یووالي د فضا رامنځته کول وو. د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټبال د 100 کلونو ملي لوبډلې د مرکزي اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره پلان جوړ کړی دی. د مرکزي اسیا د فوټبال 100 کلنې سیالۍ به د مې په 21مه نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه مرکزي لوبغالي کې پیل شي. افغان ځوانان د مهال په تاجکستان کې په تمریناتو بوخت دي چې د سیالیو ته چمتو شي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې برخه لري. د والیبال لوبډلې په چمتووالي لوبه کې د یمن لوبډلې ته 3-1 ماتې ورکړه. دغه سیالۍ نن له غرمې مخکې د بحرین په پلازمینه منامه کې د الشباب په جمنازیوم کې ترسره شوه. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د والیبال لوبډلې لومړۍ رسمي لوبه به سبا یکشنبه په ځایي وخت 11:30 د چینایي تایپي لوبډلې پر وړاندې ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان د کامیر لوبډلې لوړ مورال درلود او د لوړ مورال له امله به په راتلونکو سیالیو کې ښه لوبه وکړي. د هند غوره لیگ IPL سیالیو په دوام کې تېره شپه راشد خان د خپلې مخالفې لوبډلې 4 مهم لوبغاړي له میدانه ایستلي دي. د خپل توپوهنې ته دوام ورکړ او 9 منډې وکړې. په دې لوبه کې بل افغان لوبغاړي نور احمد لکنوال په 4 اوورونو کې 8 منډې ورکړې خو وکټ یې ترلاسه نه کړه. په دې سره ممبئی انډینز لوبډلې دغه لوبه د 28 نمرو په توپیر وګټله. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د یوه ورزشکار له 500 لوبغاړو سره د کیوکیشن کراټې په سیالیو کې برخه واخیسته. په دې سیالیو کې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو کابل، هرات، لوګر، کونړ او ننګرهار لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د اسیا اتل مقبول شاه مومند په یوازې ځان د 50 ورزشکارانو په ګډون ترسره کړه. افغانستان د کیوکیشن کراټې موسسې ادارې او حقوقي مرستیال ښاغلي محمد الله صبري او د یاد سازمان ځانګړي استازي ښاغلي محمد یونس بشارت او د افغانستان د کیوکیشن کراټې موسسې د قاضیانو د کمیټې رئیس د څارنې لپاره له کابل څخه راغلي وو او د یادو سیالیو رهبري یې کوله. د تکواندو پومسي سیالۍ د اسیا په سیالیو کې د افغانستان د لومړي مډال د ګټلو په ویاړ ترسره شوې. د تکواندو ملي فدراسیون په اسیایي سیالیو کې د افغانستان د لومړي ځل لپاره د مډال د ګټلو په ویاړ د تکواندو پومسي سیالۍ ترسره کړې. دغه سیالۍ پرون تکواندو د ملي فدراسیون په مرکزي ورزشي تالار کې ترسره شوې چې پکې د پاکستانیو مهاجر ورزشکارانو ترڅنګ د کابل، ننګرهار او هلمند ولایتونو 117 ورزشکارانو برخه اخیستې وه.
دغه سیالۍ په 6 کلونو ګروپونو کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې چې په پایله کې د کابل توکواندو لوبډلې د 29 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام ترلاسه کړ. منیر احمد لوبډلې 25 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم او حیدر لوبډلې د 21 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. ټیم د 15 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم ځای خپل کړ. د چهار او میوند ټیمونو د 11 نمرو په ګټلو سره 5م مقام ته ورسید. د سعودي عربستان د الهلال کلب مشر د میسي په اړه د خبريالانو یو پوښتنې ته ځواب ورنکړ. د سین هوا اژانس د خبر لمخې د سعودي عربستان الهلال لوبډلې تیر شپه د سعودي عربستان د پاچاهۍ د جام په پایلوبه کې الوحدت ته په ماته ورکولو سره دغه جام اتلولي خپل کړه. د ریاض ښار لوبډلې له بریا وروسته د الهلال کلب له مشر څخه د خبريالانو تر ټولو مهمه پوښتنه د سعودي لیګ ته د لیونل میسي د سپارلو په اړه وه. د میسي نوم له تیرو 6 میاشتو راهیسې له الهلال سره خبرې شوې دي. په تیر اونۍ کې له میسي سره د الهلال کلب د هوکې په اړه ډیر خبرونه خپاره شول. ویل کېدل چې دغه ارجنټایني لوبغاړی به د فصل په پای کې د ریاض نیلي کمیس واغوندي. د الهلال کلب مشر فهد بن نافل د خبريالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی له میسي سره هوکړې ته رسېدلي او دغه لوبغاړی د کلب ته راځي وویل له ما څخه د میسي په اړه پوښتنه مه کوئ.